السلام علیکم. وعلیکم سلام. عبدالله خیر جوړ دی؟ ټیک ټاک خیرت دی. شکر دی. کوم خوا روان یې عبدالله خانه؟ والله ډېرې کې ناست وم اړه مې تنګ شو بار راووتم. دا څه دی؟ او یو اختر ته 4 ورځې پاتې دي، نه م چپلې اغوستې نه م بوټان اغوستي او نه مې جوړه کړې ده. تا نو خو مړه زه ښه یم، جوړه مې اغوستې ده او بله ورځ دردي ته تللی وم. دردي راله ویې زه یې نه ګڼډم. ولې؟ ما ورته ولې؟ وایي بجلی یې نشته دی، نو چې نشته دی مې مې ګڼډه. ولې نه ګڼډې؟ اختر کې به ځان داسې تا. نه دا کار د لیونو کارونه کې کوری. ولې؟ بدي به ښکاري اختر دی. مړه دنیا خلکو تابع کړي ده، زه یم د ځانه ته وم. د 500 په ځای به ورې 200 ورکړو، په مخه یې ګڼډي. نه ګڼډي که نه یار. ژر به وله ورکړو. مړه ما زه ډېر وګرځېدم خیاطانو باندې. داسې کار دی، دا جوړه ځان نه داسې مه تاوه. بیا به مازدیګر لاړ شو، دا جوړه به له ورکړو او زه ځم اوس ډېرې ده، بیا به مې تره غوسه وي. صحیح ده؟ صحیح ده به ځه. صحیح ده ورځه. لیونو کارونه کې ګورئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ظهور خانه په خیر په خیر. لالا خیر ټول شکر دی. ته څنګه یې؟ چې کاغذ باندې څه کې لالا؟ دا د کور لږ حساب و. ما ویل زه دا سودا مې راوړې دا حساب رانه ګډوډ شوی. مال زه غاړې ته به کښېنم دا حساب به مکمل کړم. دا خو ښه خبره ده. نو بس حساب مې کولو چې ته رالې سال دی نورو. الله فضل فضل وایه. ته څنګه؟ شکر دی. کوم خوا روان شوی د خیره؟ داسې راووتم د ایوب کاکا دیرې لته. خیر خو هلته څه کار دی؟ ګپ شپ به مو لګو، دا روژه به م لږه لږ که نه هغه وراره یې له مخې له راغی و چې دیره کې دی او زه م دیرې ته ورروان یم. او ښه دې وکړه نو بس سات به دې تېر شي او پنجاب. او ته مې ته ولیدې لالا چې زه دواړه لاړ شو. نو زه دا حساب کوم که نه بیا به ناوخته شي. خیر ده نه ناوخته کېږي لالا، چکر به وو. دا کوم یو ایوب خان ته ښې دا زما دلته خو دوه ایوبان دي که نه دا هغه قصې چې ډېرې کوي قصو والا. ښه هلته چې څه کار هغې ډېرې لږ. نو زه خو دا حساب کوم زه ته لاړ شه زه خو نه یم اوسدار. زه چې ځو راځه دواړه ځو. نو هغه به په ځای که به نه وي څه خبره شته دیره کې دی راځه. ښه ودرېږه نو چې دا چپړې خو واچو. زه چې ځو راځه رښتیا زموږ به هم لږ ساعت تېر شي. زه چې ځو راځه. شپه ولګول ښه ظهور خانه. او مړه ته نه یې ورغلی؟ نه زه کله نه یم چې ورشي او دا قصې واورې نو د خندانه به یې دا کلمې په سر کړي. دومره ښایسته قصې کوي چې خو زه صحیح ده نن به لاړ شو وبیا ګورو که نه چې قصې خوږې دي که نه څنګه قصې کوي. خوندورې قصې دي لالا. او یو قصه ده ډېره ښایسته ده، زه به ورته یم چې ما سره مې دوست راغلی دا ورته ویم. دغسې خوندورې قصې پې وکړه که نه څه فن نصیحت خو به دې زده کړو که نه. بېغمه شه. تاریخي قصې پې وکړه. راځه چې ځو. تا ته ما یو ګینټه مخکې ویل چې ناخونګي راوړي دا دوکان والا خو به زه غچه دې میږي غوندې ککره دې نیولې ده ته راته خاندې. ته خبره خو نه پوهېږې د مشرانو خبره نه منې او بس مو دا شیونه م پیدا کړي دي او همدا کوئ. اوس به یې راوړم. اوس بیا بل چي ته کوې ته اوس هغه م وګوره ناخونګي دې م راوړه. موږ به د مشرانو مخکې غلي ناستو خبرې به م نه کولې. دوی داسې بې ادبه واړه دي خدای د دې نه به څه پیدا کړي. چېرته تللی وې؟ بار تللی وم. چېرته تللی وم؟ بار تللی وې چېرته تللی وې؟ ما چې تا ته وویل چې هغه غواګانو ته بوټاوه جوړه کړه اوبه ورته کېږده. هغه هر څه مې کړي 15 منټه نه سړی نه شي تللی. څه قیامت راغی؟ قیامت راغی دلته څوک راشي مېلمانه راشي او تاسو راته بار ګرځئ. کوم دي څوک دي؟ مېلمه څه پته لګي چې څه وخت راځي. زه رالم زه. بې ادبه خبرې کوئ عجیبه خلک یاست. راځه دا دیره ده راځه ښه دا یې حجره ده. السلام علیکم. السلام علیکم. کاکا بخیر. خیر مستې جمع شي جوجې په خیر دی طبیعت دی خیر خلک دی. کښېنه کاکا دلته. یا الله خیر کې خلک کښېنئ. دا مې درله ښودو. څنګه چا چې ډېره موده پس چې دا پېښه وکړه. ایوب کاکا بس کارونه ډېر دي او موږ یوازې اوس ګارېدل نشته دی. مېلمه ته ښه
شکر دی الحمدلله ته ښه یې یاره دې راته لاره کې خبره وکړله ستا نوم یې راته واخیستو خو خدای شته دلته ستا په نوم باندې 2 کسان دي ما ویل چې دا کوم ایوب کاکا ته ښه کندي کې مې کنه او هغه هم دی هغه غټ پهلوان سړی دی نو دې راته ویلې ستا یې ډېر صفت وکړو ډېرې ښې قصې کوي خپله ښه سړی دی ځکه د بل صفت کوي بس دا هم خلک دی داسې اپله دې پله سړی نه دی خو ساده خو دی سړی بې داسې ډېر اعتبار نه کوي چې دا به ګنې لیونی یو نو ماشاءالله ښه کار روزګار کوي ښه هېڅ ایوب کاکا دلته وویل ډېره ښایسته کیسې کوي او ښایسته خوندوره کیسه به دله وکړي هغې والا پولیس والا ډېر ځوانې ما ته وایي د بادرۍ ښایسته قیسې کوي نو مالې ته ودرې ور به شو چې د بادرۍ کومې قیسې جدي کومه زمانه خو به دی بس بس یې وخت ته زنګ ورکوي داسې کار و چې زه په دغه کې وم په پولیسو کې وم ښه پولیسو کې وم ستا بچی لوی داسې کار وشو چې یو دې ته راغی وایي باغبان راغی باغبان راغلی دی چې یو هر یې جوړ کړی دی او داسې ټوپکې دي یو توبې دي یو حساب کتاب دي د افغانو سره پخوا ډېرې وړې وي حکومت خو کمزور دی خو بس لاړم خو زه دا روبه جاز کې وختو جاز کې وختو زه دې جې ته تلو کنه لکه کاکا خو جاز کې مې چکر وکړو جاز پخواني دې کتابونه دا چې ابتدار یې بیا کوم سرنګ سره بیا بله لګېدلې ښه خو لاړو دا کوله بیا ورچوله چې ته واهه کوله ورچوله ښه چې لاړو ستا بچی لوی چې ورشي دروازې ته بس وایي راکوشئ راکوشئ څنګه راکوشئ راټوپ کا شیونه هم نه وه اوس چې پې باندې دا شیونه نه وو چې خپه دې ما ته ټوکه دا چې کوه جاز نه راټوپ کوه دا وګورئ ځوانان چې راټوپ هم وو خو دا بجګړې مې واړولې وو شیونه م راواخله منډې دا ځای م راونیو خلک هم راونیول جاز ته م راوړ جاز ته م چې راوسته ور واچوه لکه دا اوس چې د موبایلونو ته ورسئ جاز ته م ور واچولم ستا دواړه ته ویل تاو کړه جاز کوم پلې تاولو ډبګرۍ ته ډبګرۍ ته ډبګرۍ کې تا نه ده بلکل چې لاړو راوستی پک جام لاره بنده ده لاره بنده ده غلو غلو پکې پراته دي که نه دې ته اوس دا پته نشته دی چې دا موږ پسې کمانډو راغلی کمانډو کاکا کمانډو خلک هم ونیول ووهه 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 تاسو چاله لېږلی موږ به بس دشمن دی نو څوک دی راکاږه او کش کاږه راکاږه او کش کاږه خو زه خلک هم راوستل جاز ورته ویې تاو کړه واپس جاز بیا یې چېرته تاو کړو ما یې کابلۍ ته مې بوجلو ته خو کابلۍ ته یې جاز تاو کړو ښه بس کابلۍ ته م چې دا تاو کړو ځوانه بس راکوچم کړه دلته هغه دی که نه دروازه ورس لګېدله دا دروازه موازه نه وه چې راشو ډبګرۍ کې داسې ډېر ورته خو تاسو ته ښه پته ده چې قشابان دي بس خلک هم راکوز کړو ووهه خو نه قانېږي ښه بیا یې اطلاع راوایي چې دغه چی راولېږئ مانا اجیپور جې ته بس اتم ولېږه بس پکې نه غوږونه په قرار کړم دا څه شی یاره دا ډېره د هغه وخت قصه د بادرۍ قصه ده ګوره جاز کې م چکرې والي دي او بیا یې جاز تاو کړی ډبګرۍ ته بیا کابلۍ ته هلکه کمال دې کړی دی کمال یاره واقعي چې تاریخي سړی دی ښه زما جی واپس یې جوړ نه بس دا کشي وي پخوانی نو بس جیبچي وه څه به م کول نو خامخا یاره د شکل نه بادر بادر ښکاري ایوب کاکا هغه غل چې دي نیولې بړه هغه لیمبونه چې ورته کوتک دا قصه ده بیا واوره اوس دا قصه وکړه که نه اوچته چې ډېرې قصې خو زه دا اوس بس دا یوه قصه وکړه خیر دی بس بیا به موږ هم د نه ځو داسې خو نه چې موږ هسې وزګاري داسې کار یوه ورځ داسې کار وشو چې اوس کور کې ودیمه ښه زموږ خو سرکاري خلک پاچې شوي که نه خوب ځي خاص نه راځي بس میږی چې کړک وځي بس بلکل تا ته څه نه وایم خیر دی او بس نیغ ناست یو
څه ګورم چې نه ګورم اوس په جوان باندې غل راووتو غل چې په جوان یې راټول کړو ښه اوس دته خو پته نشته که نه چې هماغه کمانډو پوجې ده ولې څه کوي مالیا چې خرابه ده بس کښې منځ کې به چوخي کې مالیا چې خرابه ده شربت اوس که ښه نو چې غل راواوښتو داسې چې چې هغه به که نه دوربین به واچو شی ورسره روان دی کوټې پرې ځي چې کوټې پرې ځي ما وسې همداسې مې پرې ورمنډه کړه ورمنډه مې کړه چې مرغوت نه مې دې شوني دا څه کې ځوانه ها دا وګوره وایي څه وایي څه وایي وایي تګیا شوی وم اوبه مې څښلې دې سر په چې تا وګوره زموږ کور کې اوبه څښلې تګیا شوی وم دلته دا یو کاکا دا ویرېدو ها ویلې خود ویلې چې ګیر شوم که نه ګیر شوې هغه وایي چې زه بس سپوته خوشې کوه 2 بجې دي ښه ښه ما چې مسلمانه دغه ته وایي جومات ته اوبه څښلې وي هماغه چې بدلې زما به دې والا خو چې بله بانه نه جوړې ده شا مې جوړې ښه ومینو مې اوس خو چاله ده ها سبا ته به په پلانه ورسره ګورم نو بیا دې ورسره څه چل وکړو بیا مې داسې کار ورسره وکړو چې زمونږ د دې برنډې یوه ستنه وه ښه بس هغې پورې مې وتړل دا نور شی نه و دا دغه تار نه دی د جامو د ګنډلو ګیټۍ تار څنګه چل څه چل دی نو ګیټۍ تار پخواني تارونه کلک وي ټخ 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 کیسه کوه کیسه خدای دې ووایه ما قصې منځ کې مراد دنګه که نه ټوخ ټوخ او ټوخ ټوخ بس پرېږده چې دا سړی قصه وکړي چې قصه خوند ولي نارې کړي نو دا مې چې تاو کړو ښه 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 یو د شوم مې بس سبوی ته بس ابو ښه سا چې شو سبو راو مینی ورسې دې نه چې تاو شي هغه تاو شي راغی په سین بقره د تاجیکی کمرې ښه 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 هغه جګ کمر کې هغه کمر اوس مې ویو جینا مو پورې مې ښه نه دا زه څنګه خخ کو دا بس جینامه پورې مې چې خخو کې سوال ښه 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 جینامه پورې جیجا پورې مې خخو اولو او جی جینګو ته مې وتا کنه جی چغه نو ول بیا څه چلته هغه کنه نو وری ښه 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 او لینګو په او جی جینګو ته مې وتا د چې خندین کوټه پورې ودا مې وتا باندې واه کنه ښه 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 د چې ډټه پټه مې واړو ولاړې روان ده دا بل د سره څوک وکړه نو ځان ته وي دا سر کوجه راځه وکړه ته مو سره دا هغه کیسې په ما کوي چې کومه کې دا شامل دي او ښه 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 ته ته مې ویلې وې ځوانه یو وخت گزارتم ورکاو یو بس ورکاو ښه ښه دا دې پورې مخ خو بیا مته لینګو ته کوته کړو او ډډه په ډډه واړو لکه دا اوس بدري ده ښه چغه والی ښه 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 داخل د کم ځو خو دا خبر چې کم ځو ښه چې دا سم پیجندو خو بیا مې هر پیرا ټول ور کنه پلاک پسې ورته ښه ښه بس شی مو داس چې مو دې شي چې ته چې ښه مړ شو نه مړ شو نو تا دې پوښتنه وکړه چې دا دې څنګه حق کړي دا د خخ کړه نو څنګه ورشته زمانه خو یې څنګه د خخ کو څه کې دې جواب ورغلی کنه تاسو نه نه ستا خبر دا اوس ته په فکر کې چې دې په حق کړي او دا څنګه وایي دا خاور کې پچیږي او کنده خو پټي ما تم دا سوال پیدا شي تاسو یې کمرې دي ها ښه ښه چې شي دې کمر کې ورکړی او دا خو بار پاتې خلکو ته چې څوک مهربان پاتې دي چې په حق کړي او دا چې ورته دا څنګه خدا کمر کې دي تاسو نه وځو خارو جالا و ها دا سر کوجه سره کنه ها ها تم سره او خو سره وسو چې هواله دي شو کوئی بنده ده شو او بس لغته شروع کړی لغته شروع کړی دا بس مسلمان او شي خو په دې نه دي ګا مرګ ورپورو یو ګلاس وې کله یو د څه والو بیزتی کړي و بیزتی کو کور د خپل سر راغلو او سرکاري خلکی او نو بس دا چوخیږي نو دا فکر کوي کني دا دروغ وي خپل چپ ودم خاندي نه نه دا ته ولې د دې قصه کې ډوخیږي دا بس مړې می تفصیل دا کاکا چې کیسه کوي کنه ما اکثر مړې ها 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 بس دا خیال دی یاره بس به را کوچ کو کنه دا وزرا چې بس معافي کا بس ما په وځه مته په خو ماته وي ها لا نه شو بیا بچا وړي بل بته بس خابور بچته دي ها 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 داسې قصې علم سات تیر شو تاسو ول چې
نور زو یاره ظهور خانه نور زما د سره تا واده ده چې روزانه چې د کار نه راتلم که نه بس د کاکا حجرې ته به ځان را رسو بیخي صحیح ده ګپ شپ به لګو سږ هم تېرېږي دومره ډېرې پیسې ته وکړم او روژه ده که نه نه داسې ټاپ ټاپ د بادرۍ قیسې به کې لکه څنګه دي چې دا وکړي آفرین دا داسې کار دی چې تاسو روژه ماتي نه پس راشئ که نه ښه تراویح به وکړو پراته به دلته او هندوانه خوري شربت څښي بس پیسې به کوو لګې نه څومره چې سړی بادري همدغسې حجره هم چلوي پیشنوي پورې به ګپې شپې لګوو صحیح ده انشاءالله زه ظهور خانه داسې کوو چې ځو یو ځای ته زما د کار دی که ته کښېنې کښېنه خیر دی زه به درنه لاړ شم ته کاکا سره ګپ لګوو که ما سره ځې خو څنګه دې خوښه ده د چې کار دی که نه جوز خانه چې روژه ده شکل به ته نشو کوی الله دې وبخښه ژوندی اوسې بس بیا به د خیر راځو ستا دا ګپ زما ډېر زیات خوښ شو او ډېر خوند یې وکړو ښه تاریخي قصې دې وکړې بس موږ دنه ځو او بس تاسو کښېنئ ګپ لګوئ د الله په امان لاړو الله په امان نه زه تا ته جاویم دا اوږده مښوکه دې ورکه شه ښه دې ته پته ده چې ځي خوشي کوو بې وزرو ولې ځو نو مشر سړی کاکا ولې دروغ وې روژه دې ده دا مښوکه دې ووایم ښه دې ته پته ده ته ولې ټوخېږې سبق پرې چېرته ویلو دروغ وې سبق به دې چاته ویلی پلار دې سبق ویلی دی پلار مې نه تره خو مې ویلې که نه دروغ دې راغښتي دي